ودې زړه سره که ته شیم یې خو عقیده دې صحیحه عقیده دې مغرور یې عقیده دې صحیحه عقیده قبله کړې ده او پسې روان یې دې مغرور یې لیکن دوی چې تا ته جواب نه درکوي او جواب نشي در سره ویلی یا وخت نه درکوي یا په یو قسم بل قسم ځان درنه خلاصوي هغو ته معلومات سوی ده چې دماغ خلق اوس د حق په لټه کې دي دا به حق قبلوي که خدای کویل که ته یې که بل څوک دا به د حق په لټه کې کیږي او د امامانو حقیقي دین او عقیده به قبلوي الله جل وعلا دې موږ تاسو ټولو ته رانصیب کړي که دې سوال وي سوال دې وکړه اعتراض وي اعتراض دې وکړه د زړه سره که نه وي نو د امام علي رضی الله عنه د امام حسن حسین رضوان الله علیهم اجمعین دوی د حقیقي عقیدې د حقیقي دین قبلېدلو ته تیار یې قاری صاحب زه خو تیار یم یوه پوښتنه مدنه کوله چې قاري صاحب زه خو د ښه ګناهګار یم ما سره پیسې ډېرې دي الحمدلله هېڅ څه کمای نشته خو زړه سکون مو نه و پوره ګناهګار یم ځم چې خدای به مو وبخښي که نه به مو وبخښي دغه ته ډېر فکرمن یم الله اکبر زه ګوره د یو شي اطمینان درکوم کوم منهج چې د صحابه و د اهل بیتو ده دا منهج قبول کړه د دې د زه ذموار یم چې رب العالمین جل وعلا به د اهل بیتو په څنګ کې په ورځ د قیامت راپورته کوي د دې زه ذموار یم درته په دنیا کې هم ذموار یم په آخرت کې هم ذموار یم الله اکبر په خپل منهج می کوم چې د اهل بیتو منهج می ده د اهل بیتو عقیده می ده د صحابه و عقیده می ده په دې باندې زه د ټولو مؤمنانو ته د زړه اطمینان ورکومه چې په الله قسم سل په سل کې څه کوي سل په میلیون کې سل په کروڑ کې به هغه مؤمنان چې د قرآن او د اهل بیتو د صحابه و منهج قبول کړي له صحابه و له اهل بیتو سره به الله په ورځ قیامت راپورته کوي دا د زړه مطمئن کړي زړه سره د منهج له لارې درته وایم دا زه نه درته وایم چې زه به تر تاسې مخکې جنت ته ځم یا به تاسې له مانه مخکې نه د ځان په اړه نه درته وایم ځکه موږ تاسې به ټول د الله په رحمت جنت ته ځو لیکن کوم چې د ما منهج ده کوم چې د ما دین او عقیده له صحابه و له اهل بیتو راخیستلی سوي ده په دې کې سل په کروڑ کې یو په کروڑ کې درته دا د زړه اطمینان درکوم چې رب العالمین جل وعلا به مو بیا جنت ته مرسوي رسول الله ته به مو مرسوي اهل بیتو ته به مو مرسوي نعره تکبیر الله اکبر ولله الله اکبر ولله الحمد او بیا حسین جان د زړه سره مثلا د صحابه حقیقي دین او عقیده د اهل بیت او حقیقي دین او عقیده دی قبول کړل څه شي له لاسه ورکوي و د زړه سره لیک فکر خو وکړه څه شي له لاسه ورکوي ایله بله به شرک له لاسه ورکړي او اهل بیتو پسې چې په دروغو باندې یهودو نصاراو څه شی تړلي دي دا به په لاس کې ورکړي ګوره دې تا ټولو اغاګانو ته ما چیلنج ورکړی که نه تاسې ته وایي چې علي رضی الله ډېر غیرتمن و حسین جان علي رضی الله غیرتمن و که نه و بېشکه د تا د په خدای قسم د تاسې غاګان وایي که نه وایي چې صحابه و د فاطمې رضی الله په کور حمله وکړه د هغې پښتۍ ماتې شوې ماشوم ځای شول د علي رضی الله بهادر انسان چیرته و یعنی دومره توهین د اهل بیتو یعنی علي رضی الله د خپلې ښځې دفاع نه سوی کولی د ما په مخ کې دغه کتاب پروت ده الکافي معتبر کتاب ده مسلمانانو د ما کمره خلاصه کړي د زړه د حسین د زړه د اطمینان دپاره که دا توهین او سپکاوی اوس د ما په کتاب کې سوی وای د تا د په رب قسم تا به څه راته ویل دا وګوره دا د تا تر ټولو معتبر کتاب ده ګوره دا د مکتبة الشیعه ده دا کافي صحیح الکافي د شیخ کلینی پنځم جلد 340 صفحه ده وګوره عن ابي عبد الله عليه السلام ګوره علي رضی الله عنه لور ورکړي د عمر رضی الله عنه ته باب راوړی باب تزویج ام کلثوم دا روایت عن ابي عبد الله عليه السلام قال في تزويج ام كلثوم فقال دي ام كلثوم عليه السلام په نکاح واده کې وای ان ذلك فرج غصبناه هي دا وای شرمګاوه سي عمر وای غصب کړي و ای غیرتمنو مسلمانانو ای غیرتمنو شیو دي تاسو په الله قسم وي د تاسې د خاندان په زنانو کې چې څوک وایي چې د ما د خاندان له زنانو د یوې خور یا د یوې لور شرمګاه یو چا رانه غصب کړې ده ته به دا توهین د ځان دپاره قبول کړې حسین جان د الله دپاره ووایه نه هېڅکله نه ته به دا د ځان دپاره قبول کړې د ځان د ناموس د خپل کور د ښځو دپاره به دا قبول کړې چې یو څوک د خور و لور په نکاح وغواړي او ته چاته وایي چې شرمګاه فرج
د ما د دې خور فرج چاره نه غصب کړی ده یا مې د لور فرج چاره نه غصب کړی ده د تا په امام پسې داسې توهین او سپکاوی په دروغو روایت چې وایي ان ذلک فرج غصبناه دا وایي فرج له موږ نه غصب سوی ده دا که بل چا کړی وای هی والله چې ته له د خپلو کتابونو نه خبر سي چې څومره د اهل بیتو توهین او سپکاوی پکې سوی ده ته به ووایې چې ای قاري کېدای شي ماته به دعا وکړي چې خدای دې ورکړي چې ته مخکې چیرې اوسې دا شیان موږ ته ښکاره کړي وای نو د زړه سره کوم منهج ته چې راځې او د کوم منهج په لاره چې را روان یې په دې کې 100 په کروڑ کې په 1 ملیون کروڑ کې درته مطمئن یم چې رب العالمین به نجات درکوي او ته د یوه میاس د اهل سنت والجماعت د اسلام په اصولو ځان خبر کړه د اهل بیتو سیرت وګوره د صحابه چې تا ته له ژوند او زندګي نه څومره الله جل وعلا تا ته خوند درکوي او ته څومره د خپل ژوند او زندګي نه خوند اخلي او څومره په آرام کېږي که نه سولې بیا بیرته ځه بلې خواته ځه چې الله جل وعلا تا ته څومره د زړه اطمینان په حقیقي دین او د اهل بیتو د صحابو په حقیقي عقیدې کې درکوي Dari John mau Musa kabari waktu Paulino kabal Paulino Musa na Berisco móvil a digital con blog no market de Liberty Nagi Saramdi Behas Wako Dir Behas Wako Akhir yaar Israel mana da wila la sahi है तो kan defaat Allah Sagir dia Sagir di muri móvil a जो dalta musafiri का दो मुसाफिर हैं तो सुकून मनश्ता दाशे खबर देना वो यार का इजाजत वकोई ولا بس زیات څنګه په فاصله مرجاني ته ګوره مرجاني ته دی وای ورته یو بچی دی دا دعام درته کوي سلام هم درته کوي ورته الله جل وعلا دی اهل بیت حقیقي دین او عقیده در نصیب کی الله جل وعلا دی ورته دی فاطمه الزهرا رضی الله عنها په قدم روانه کړه الله جل وعلا دی ورته دی ام کلثوم زینب الکبرى زینب الصغرى په قدم باندې روانه کړه د دې اغانو د دې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله يا رب العالمين يا رب العالمين زل اغي عقيدين بيزاريم زل اغي عقيدين بيزاريم سيدي اهل بيت وتوهين پکې کېږي د اهل بیت توهین پکې کېږي زدي اغي عقيدين بيزاريم زد اغي عقيدين بيزاريم چې امامانو ته دی الله صفات ورکړي وي امامانو ته الله صفات ورکړي دي زل اغي عقيدين بيزاريم زل اغي عقيدين بيزاريم چې رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين وتبدر دواي امهات المؤمنين تبدر دواي زل اغه کسانو بیزاریم زل اغه کسانو بیزاریم څوک سي خلفاء الراشدين وته څوک چې خلفای راشدین ته بدر دوای یا الله لطول صحابه او اهل بیت راضی سي یا الله لطول صحابه او اهل بیت راضی سي یا الله زل اغه عقیده بیزاریم یا الله زل اغه عقیده بیزاریم چې قرآن ته تحریف سوی کتاب وای قرآن ته تحریف سوی کتاب یای الله اکبر مبارک دیسه ټول مؤمنان مبارکی ورکړي نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر ولله الحمد حسین بھائی مبارک دي شه ډیر ډیر دې ته مبارک وي رب دې استقامت پدې والله قسم
چې هر څه دي تاسو سول الله دې خیر اراده درته کړې ده الحمدلله رب جل وعلا دې ژوند ته تغییر درکړل الله دې زندگی ته تغییر درکړل الله جل وعلا دا اوس الله ته سجده ولګوه الله ته شکر ادا کړ چې یا رب العالمین ډېر په دنیا کې يهوديان ګرځي نصارا ګرځي هندوان ګرځي مشرکین ګرځي الله خپل دین ته په الله قسم یو داسې کار به دې کړی اوسې الله درنه راضي سوی حسین جان والله قسم داسې یو کار به دې کړی کیدای سي رسول الله صلی الله علیه وسلم درنه خوشحاله وي اهل بیت په حقیقي معنا درنه خوشحاله سوي چې الله جل وعلا د اهل بیت پاک دین او عقیده ته راوستلې د اهل بیت پاک مذهب پاک د صحابه پاک عقیده ته د امام علي رضی الله عنه د امام حسن او حسین ته دې مبارک وي امام علي د ماوت د زړه سره امام حسن او حسین د ماوت دي صحابه د ماوت دي الحمدلله ثم الحمدلله ډیر ډیر د زړه سره درته مبارک وي ډیر نه رانږدې نه یې په ډیزاین ښکلولې چې ته څومره په الله ګران انسان یې چې الله جل وعلا خپل حقیقي او پاک مبارک دین ته را دعوت کړلې اوس الحمدلله کلمه د شهادت دی ویل درته مبارک دی اوس دومره زړه مطمئن که درته چې یو په کرور کړي په الله قسم په دې خپل منهج باندې اعتباري یم چې دا خپل منهج چې کوم د صحابه او د اهل بیتو ده دا پر مخ بوزه ځان ورباندې خبر کړه نور جنت دې تا ده د زړه سره دومره ورباندې باوري یم په خپل منهج باندې نو الله جل وعلا دې تا ته ډېر مبارک الله دې استقامت در نصیب کړي الله جل وعلا دې مرجانه فامیل دي چې څومره ملګري شاوخوا دوستان دي الله جل وعلا دې ټول تاسې د امام علي رضی الله حقیقي دین تراولي د امام حسن او حسین حقیقي دین او عقیده تراولي الله اکبر نو زه خو مخ دې ټول خوشاله کړو الله جل وعلا دې تا په دنیا او آخرت کې خوشاله کړي الله دې تا فامیل په دنیا کې خوشاله کړي او په آخرت کې دې الله خوشاله کړي حقیقي دین ته دې الله جل وعلا راولي حسین جان دا دې تا کرشتن او ساویل د کرشتن دا یې بیا وایي چې د مازه سي کرشتن ورته وایي چې شي ورته وایي आवाज मो राजी اوس مو आवाज راځي مهرباني حسن صاحب دوستانو دا لایو در سره شیر کې هر ازبریانو اخلاص در سره کوېسچن د کوېسچن وویل خو هغه کوېسچن د ده لکه سي आवाज اجار حسین صاحب ته څه نور څه وایې مهرباني وکړئ تاسې څه وایاست زخ بیا موردی غشوالا گذشوالا مفاوالا پوکتر واجر نسید داما و طوال گوانا دو کوشش کون چه دو اخپال جوی نشیب شم پال مور خیان دی بونا حد بچی آغاز اخپالی لکینا پال طرفا بوزن فتوزه کلی تلور شمالا انشاءاللہ تاغوی با اهل سنات از کوشش کون چه داروشن الله اکبر الله اکبر الله دې توفیق در نصیب کړي الله جل وعلا مو د اهل بیت حقیقي دین تراول الله جل وعلا مو د اهل بیت رضوان الله علیهم اجمعین وعليهم الصلاه والسلام الله جل وعلا مو د حقیقي دین او عقیده تراول الله جل وعلا مو سرلوړي سربلند او عزتمن او قدرمن کړه او الله جل وعلا مو سپارم ان شاء الله کومې پوښتنې دی وي کوم سوالونه دی کوم اعتراضات دی ول همیشه راځي ان شاء الله هر اعتراض دی وي هر سوال دی وي نو مو په خدمت کې یو که خدای کوي سیده زه کله په الله د سوارم الله د لوی ژوند دی چې بس زموږ ډېر خلک تیار دي خو بس دا ده چې څه ضد نیولي دي څه د فیملي طرف نه مشکل وي یعنې ډېر خلک تیار دي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ما پنځه میاشتو نه ستا دا کومې یعنی ته کنه په دې ټولو خبرو کې دغه د تاسې خلک خو په یو قسم باندې باور لري نو موږ اهل سنت والجماعت مسلمانان په یو الله قسم کوو نو ته الحمدلله اوس حق قبول کړی ده په دې خبرو کې ته دې په الله قسم وي چې ته په ټولو خبرو کې رښتونه یې کنه الحمدلله کری صاحب موسا بدن د سپاک ده بدن والا څلک سوالو مو چې مخالک لیدلی وو دلته توهین کول او جاری کول ضروري هم او وقیو کاسوالي دو هغه کوم نزبا حرکات وکړو نو دین اسلام ته دا نه کوي چې دا شی وکړه خبري وکړه په دلیل روښه پیش کړي څه نه ده او په پاتو کو بس خپل ذکر چې تا وخت دا
غیر شرعي ډول دی. الله اکبر، الله اکبر. الله مو قدرمن که، الله مو نورم قدرمن سرلوړي او عزتمن کړه. ولوی الله جل وعلا مو سپارم، الله مو حافظ، الله دې استقامت در نصیب کی. الله جل وعلا مو استقامت نصیب که. الله جل وعلا مو نورم هدایت نصیب کړه. مرجانی ته دی، فامیل ته دی، ټولو ته دی الله جل وعلا دی قرآن او د دین هدایت ور نصیب کړي. مدي لمبر چاته ورکوه چې څوک د خطا نه باسي په شخصي کې، مدي ټول هیڅ ډیر پام کوه. یو څوک به میسیج درته کوي زه د قاري صاحب ملګری یم یا د قاري صاحب اډمین یم، هیڅ چاته مو په شخصي کې جواب ورکوه، مدي لمبر چاته ورکوه. بس الله جل وعلا ته قبول کړلې، الله خپل دین ته د اهل بیت او پاک دین او عقیدې ته راوستلې. نور د خپل ځان حفاظت وکړه، الله جل وعلا به دې همداسې ساتي او حفاظت به دې کوي. ښه زه یې علامه ملس عسکري صاحب مو ته ډېره دعا وکړئ، په خدای دې سوال مو ته ډېره دعا وکړئ. السلام علیکم. الله مو وساته، خدای جل وعلا مو په ژوند او رزق او